دا د نړۍ تر ټولو ګران بیه غوا ده چې قیمت یې څه د پاسه 4 ملیونه امریکايي ډالر یعنې خواوشا 1.10 کروړه روپۍ جوړیږي. په پاکستان کې هم د قربانۍ لپاره د ځینو څارویو بیې تر 1 کروړ روپو رسیږي، خو د نړۍ تر ټولو ګران بیه دا غوا چې بیعه نه 19 نومیږي په برازیل کې ده. د ځناورو یو ډاکټر وايي د دې غوا قیمت له دې وجې ډیر دی چې دا به د دې نوي نسل زیاتولو لپاره کارول کېږي. په دې غوا کې یو شمیر خوبیانې دي. دا د اعلی او ښکلي نسل غوا ده چې وزن یې تر 1100 کیلوګرامه رسیږي او همدومره ګران بیه بچي زیږولی شي. بیعه نه د خپل ګران قیمت په وجه نړیوال ریکارډ جوړ کړی چې په ګینیز ورلد ریکارډ کې هم شامله شوې ده. د بیعه نه قیمت دومره ډیر دی چې یو تن یې نشي اخیستی، نو د برازیل د یو شمیر فارمونو مالکانو په ګډه اخیستې ده او غواړي چې نسل یې زیات کړي. دا غوا د ډیرو ساینسي څېړنو په نتیجه کې مخې ته راغلي چې په لږ وخت کې ډیر وزن ته رسیږي. د دې مطلب دا دی چې موږ له یو څاروي د اعلی معیار ډیره غوښه ترلاسه کولی شو، خو دومره ګران بیه غوا موږ نه حلالوو بلکې د نسل ډیرولو لپاره یې ساتو. نه زیاتوي غواړي چې د بیعه نه 19 نسل د متحده عربي اماراتو او هند په شمول د نړۍ هرې برخې ته ورسوي.